که ته وایې چې زه غریب یم د غریبۍ سره ګزاره کېږي سوال به سړی په روډ کې وکړي وبه ګرځي په کورونو باندې ځان له به ډوډۍ راټوله کړي یو څو کاله دې مړ به شي غریبي ختمه شوه که بالفرض الله دې په تقدیر کې همیشه لپاره غربت لیکلی نو خو یو څو کاله غریبي به تېره کړي سوال به وکړي یو ځای کې بل ځای کې مڼۍ به وخوري دلته به وخوري دلته به اوبه وڅښي څه ګزاره به وکړي مړ به شي خبره به څه شي که نه تکلیف به بیا مې قبر کې غریبي وي ختمه شوه خو د دې ایمان دا مسله په دې باندې به د قیامت په ورځ فیصله کېږي د جهنم او د جنت فیصله په دې باندې کېږي نو په دې کې څوک نشي ویلی چې جي ګزاره به وکړو او جي خیر دی نه دنیوي مسلو کې به ګزاره وکړو ډېر نیکان خلک د دنیا نه تللي دي ډېر چې د هغوی سره د اغوستو دپاره برابر لباس نه و په خپله د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه باره کې دا خبره ډېره مشهوره ده د عوامو ته معلومه ده او سمه مشهوره ده چې د هغه په کپړو کې به ټانکې لګېدلې وي هغه یې ګنډلې وي ځای په ځای چې د امیر المؤمنین په شان انسان د عمر بن خطاب په شان انسان دنیا کې دا قسمه لباس واچو نو که ما ورته څه غربت تېر کړو څه کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه نه مخکې لاړ شه یا د هغه نه شاته لاړ شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له موږ کتاب الرقاق کې څه نه څه ویلي بوزه کې یاد هم دي که نه دي کتاب الرقاق کې امام بخاري په دې خبره باندې باب راوړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه و د صحابه کرام بیا پکې هغه حدیثونه راوړي وو چې عایشه رضی الله عنها وی میاشتې به تېرې شوې سپوږمۍ به راوخته بیا به د بلې میاشتې هغه راوخته او د بلې به هغه راوخته او زموږ په کور کې به اور ونه لګېد دغه شان هغه حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ او چېرته په مړه خېټه ډوډۍ نه وه خوړلې نو که ما ورته لږ مسایل تیر کو په ژوند کې هېڅ خبره نه ده خو دې کې ګزاره نه کېږي د ایمان په مسله کې که رزق کمزوری څه خبره نه خو دا څوک نشي ویلی چې ایمان کمزوری څه خبره نه ده دا لویه خبره ده دا لویه خبره د ایمان دا مسله خبره زمان اوږده شوه خو دا اهم نصیحت و د نن سبا د حالاتو مطابق چې وروره لږ د شپې کښېنه او سوچ کوه چې آخر ولې آخر ولې د دنیا په باره کې نه خو ته سوچونه کوې په مخه آخر ولې د دین په باره کې او ما خو درته خپله خبره وکړه چې زه خو محسوسومه دا خبره کوتاهیانې چې رانه کله وشي نو زه دا خبره محسوسوم په دین کې په دیندارۍ کې او د علم په باب کې قرآن په مراجعه کې رانه ښه غلطیانې به راځي معلومه مسله د یو صحابي نوم د یو راوي نوم چې ښه مې په ذهن کې ناسي هغه رانه هېر شي او د بعضو عباداتو توفیق به راته میلاو نه شي نو په دې کې هغه مشهوره خبره ده که نه د امام شافعي د هغه په دیوان کې هم دا شتي دیوان الامام الشافعي اگر که بعضو علماو په دې باندې خبره کړې ده دا نسبت هغه ته کمزورې ده خو مشهوره د امام شافعي نه مشهوره دا دی چې دا د امام شافعي شعر دی وایي چې شکوت الى وکیع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي امام شافعي وی خپل استاذ امام وکیع ته مې شکایت وکړو د څه حافظه مې کمزوري شوې او داسې راځي د امام شافعي په سیرت کې چې ده به یو پیر پاڼه داسې وکته ته به یادوه لکه داسې به کتو که نه داسې به روان وشي بس ختم دا بیا نه راړی داسې ګوره او بیا داسې نو بیا د وخت تېرېدو سره داسې شو چې دوه پیرې به یې کته نو بیا هغه استاذ ته شکایت وکړو وی حافظه مې کمزوري شوې الله دې رحم وکړي په امام شافعي باندې راشه چې موږ ورته ویل چې زموږ وګوره موږ په کلونو باندې یو ټکی واړو بیا رانه ویري او ته په دوه پیرې پاڼه ګوره یو پیر پاڼه ګوره یادېږي درته او بیا هم ته حافظه مې کمزوري ده
استاذ ته حافظه مې کمزورې ده څه وکړم فارشدني الى ترك المعاصي د اوس امام شافعي ته وایي ګناهونه به پرېږدي موږ چې دا خبره وکړو چې یاره ګناه د هر چا نه کېږي او کله چې زموږ نه ګناه وي خلقه دی له ځان ته شیخ صاحب وایي د ده نه ګناهونه کېږي او دی له ځان ته مفتي صاحب وایي د ده نه ګناهونه کېږي ملک صاحب مخکې وایي چې ګناه خو د هر چا نه کېږي د ګناهو نه پاک څوک دي هغه انبیا دي پیغمبران دي صحابه کرامو نه ګناهونه یې شوي چې هغه پیغمبرانو پسې اوچت خلک دي اوس د امام شافعي دی په هغه څلورو امامانو کې یو امام یو مشهور عالم یو تقوادار انسان د تقوا غر استاذ ورته ووایي شافعي دا ګناهونه به دې پرېږدي لږ دا به لږ کم کړي اوس که موږ چېرته یو شاګرد ته داسې نصیحت وکړو راشي زموږ خواله اول خو داسې تپوسونه والا ډېر لږ دي داسې تپوسونه والا ډېر لږ دي چې دا تپوس وکړي چې یاره حافظه مې کمزورې دا مسلې نه یادېږي ما ته د دې به ما ته څه طریقه ونه ښیي چې دا ما ته یادې شي دا تپوس والا ډېر لږ دي بلکې دې سره یې غم هم نشته یاده شوه یاده نه شوه په تندرې ملګو ها بعضو خلکو تپوسونه کړي دي شتي خو هغه ډېر لږ دي نور عموما دا تپوس بلکې دې سره د دې ډېرو طالبانو پروا هم نشته خبره یادېږي نه یادېږي اوس خبره نه درس کې ناسته په مدرسه کې وخت تېرول غواړي او په اخره کې چې شهاده راته میلاو شي بس خبره ختمه شوه اوس کې شاګرد ته دا وایي چې دا ګناهونه دې پرېږده ښه ګناهونه کم که لږ نو دا شاګرد هم ګوره دا خبره بده ګڼي ځکه چې هغه ته ځان هم سم یو لوی ولي د اولیاء الله نه ښکاري ښه زه چې علم یې زده کومه ما ته زما استاد څه وایي چې ګناهونه پرېږده امام شافعي ته د هغه استاد وایي محمده دا ګناهونه به دې لږ کم کړي واخبرني بان العلم نور او ما ته دا خبر وکړه چې علم څه دی علم نور دی ونور الله لا يهدى لعاصي او نور د الله دا ګناهګارو ته نه میلاویږي دا خبره ویې کوله بعضو خلکو ما نه دا تپوس کړی ما په دې باندې یو بیان هم کړی و پیر وایي موږ ته دا مسلې نه یادېږي د دې څه وجه کېدی شي وجې ډېرې دي په هغې کې د بدن کمزورتیا هم کېدی شي د ذهن کمزورتیا هم کېدی شي یو لویه وجه هغه دا ګناهونه دي دا ګناهونه چې کې ته علم نشي زده کولی دا دله زه لیکل در کومه ته چې ګناهونه کې برکت ستا په علم کې نشتي ته په دې علم کې ګټې مرتبې ته نشي رسېدی دا دله زه لیکل در کومه الله په سوره بقره کې دا خبره کړې ده واتقوا الله ويعلمكم الله ځان کې تقوا پیدا کړي الله به درته در وښیي په ځان کې تقوا پیدا کړه تقوا ګناه پرېښودو ته وایي نو د ټولو نه لوی اثر د ګناه هغه څه دی